سلامونه ملګرو، نن غواړو 9 اپلیکیشنونه وګورو چې هم نوي دي او له دې سره جالب هم دي. هیله ده ستاسې د خوښې وړ وګرځي. اول نمبر کاونټ تھینکس، یو ډیر په زړه پورې او ګټور اپلیکیشن دی. مثلا غواړو د دې سیخانو تعداد پیدا کړو، نو له دې څخه تصویر وباسو. پرته له کوم ځنډ څخه موږ ته یې شمیري 5314 واحده. پیپونه هم په همدې ترتیب شمیري. هر څه چې د کامرې مخې ته یې راشي شمیري یې. کله چې عکس اخلو د شیانو تعداد سره د مشخصاتو یې د عکس پاسنۍ برخه کې لیکي. دوهم نمبر کلیپ ډراپ. دغه اپلیکیشن هم مبایل او هم کمپیوټر کې انسټالیږي او د مبایل په واسطه کولی شو د هر څه نه تصویر واخلو او په کمپیوټر کې یې پیسټ کړو. ګلدان څخه تصویر واخیست او کمپیوټر کې یې واچو. دغه تابلو هم غواړي کمپیوټر کې پیسټ کړي. د هر څه تصویر چې غواړو کمپیوټر کې واچو، په یو کلیک سره تصویر اخلو او بل کلیک سره کمپیوټر کې پیسټ کوو. دریم نمبر ریموټ ماوس. که چیرې زموږ د کمپیوټر ماوس خراب شوی وي، دا بیا په درس خوري، ځکه زموږ موبایل په ماوس باندې بدلیږي. اول باید د ماوس اپلیکیشن په کمپیوټر او موبایل دواړو کې انسټال کړو. له انسټال څخه وروسته د موبایل صفحه په ماوس باندې بدلیږي او د موبایل په کیبورډ سره هم کولی شو په کمپیوټر کې لیکل وکړو. دا د هغو کسانو لپاره ښه دی چې د کمپیوټر صفحه یې پلن وي، نو دوی کولی شي د لرې څخه خپل کمپیوټر کنټرول کړي. څلورم نمبر فلویډ. دا اپلیکیشن کوم خاص استعمال نه لري، خو کله چې موږ ستړي یو او حوصله ونه لرو، کولی شو د دې په رنګونو لوبه وکړو. په دې رقم سره د ګوتې په هر ټکان سره رنګونه حرکت کوي او سره مخلوط کیږي. پنځم نمبر فوتو ماین. دا اپلیکیشن ساده او بې رنګه عکسونه ترمیم او که وغواړو رنګه کوي یې هم. شپږم نمبر فوتومات. دا ډېر اسانه او ساده اپلیکیشن دی. یو ریاضیکي فرمول که وغواړو موږ حل کړو، یو عکس ترې نه اخلو، دا یې موږ ته حلوي. مګر پام مو وي چې په امتحانونو کې مه کاروئ. اوم نمبر وانا کیکس. دا هم د بوټ اخیستلو یو اپلیکیشن دی. ټول مشهور بوټان په دې اپلیکیشن کې ځای پر ځای شوي دي. هر ډول بوټان چې وغواړو سرچ کوو، وروسته یې په مجازي ډول خپلو خپو کې چک کوو.
ګورو چې ښه ښکاري او که نه. که چیرې خوښ مو شو ځو او خریداري کوو یې. اتم نمبر ګوګل لینز. دا نو بیا داسې اپلیکیشن دی چې د هر لیکل شوي خط څخه عکس واخلو ترجمه کوي یې. مثلا په دې لوحه کې چې په هره ژبه هر څه لیکل شوي وي هرې ژبې ته چې وغواړو ترجمه کولی شو. دا اپلیکیشن یوازې د لوحو ترجمه کولو لپاره نه دی. مثلا یو څراغ مو چیرته ولید غواړو د دې لینک پیدا کړو او وایخلو یو عکس ترې اخلو. هر لینک چې انټرنیټ کې وي موږ ته وړاندې کوي. نهمه شمېره او آخرنی اپلیکیشن ګوګل اسسټنټ یو ترجمه کوونکی دی. دا ښاغلی غواړي هسپانوي خبرې وکړي ځکه انګلیسي ژبې سره بلد نه دی او دغه میرمن هسپانوي ژبې سره بلدتیا نه لري. نو ګوګله زما ترجمه کوونکی شه. ګوګل د کومې ژبې ترجمه وکم؟ شخص د هسپانوي نه. How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarte? Estoy buscando un lugar para almorzar antes de ir al aeropuerto. I'm looking for a place to have lunch before going to the airport. What would you like? ¿Qué te gustaría? Quizás una... په دې اپلیکیشن یو انګریز او یو هسپانوي په اسانۍ یو بل سره خبرې کوي او ډیر په تیزۍ سره ترجمه کیږي. Hay un buen lugar a la vuelta de la esquina. Puedes tomar el tren desde allí hasta el aeropuerto. Perfecto. Gracias. Perfect, thank you. No problem. We hope you enjoyed your stay. Esperamos que hayas disfrutado tu estadía. دا اپلیکیشن په یو رقم انسانان تنبیلوي. مثلا په آینده کې څوک د ژبې د یادولو کوښښ نه کوي یا ریاضیکي مسایل نه حلوي. په یو وخت سره ټول حلیږي. ستاسو نظر څه دی په دې باره کې؟ له لیدو مو نړۍ مننه اخیستل شوې د چیزو میز چینل څخه د نړۍ نوې اختراعات، ابتکارات او د نوې شیانو جوړښت د نړۍ په پښتو کې تعقیب کړئ. مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ، د زنګونه تڼۍ کېکاږئ او خپل نظرونه موږ سره شریک کړئ.